اختر ته خو چونکې نن بیا چېرته یوه ناکامه هڅه وشوله د تخریب کارۍ نو هغې په وجه باندې مې دا ریو دی کړو چې ته خو به دغه ځل اختر ته لاړ شې ښه په مینه په خپله غېږ کې به د ګل غوندې بچې راټینګ کړې د خپل زړګي د هر ارمان تنده به ماته کړې پرې رو به یې ځان ته په خندا ته خپل زړګي راټینګ کې خو زه به په خپل په دې زخمي زړه پورې څه نیسمه زه به د خپل په دې زخمي زړه پورې څه نیسمه زما روژه زما اختر خو دې په وینو سور کړو زما بچې خو دې د وینو په سیلاب لغو کړو زما سینه زما ځیګر خو دې په وینو سور کړو ما خو د ده پاره بلا خوبونه لیدل ما وی چې دته به تعلیم د انسانیت ښایمه دی به نړۍ ته یو نشان دی به نړۍ ته جوړومه یو نشان له امن ورته به درس د مظلوم د حمایت ښایمه خو تا خو زمونږ د ژوندانه دنیا تا خو زمونږ د ژوندانه جوړه دنیا ورانه کړه تا خو زمونږ واړه خوبونو په لمبو کې وسول او زمونږ د هرې خوشحالۍ ځنې د ساه ویسته تا خو زمونږ ټول امیدونه په لمبو کې وسول نو خونده زه به د یو څو ورځې وایې مخکې خبر ما خو اختر ته په کارزه ورته څپلۍ اخیستې زه په د خپل بچي په دغه سامان څه کوم اوس ما دې جامې اخیستې ما ورته ټوپې اخیستې زما بچې خو هسې نه ملاړو د بل جهان شو اوس د اختر دغه سامان یې هم خپل کور ته یوسه دلته هېڅوک هم رانه دلته هېڅوک هم د زوی دغه سامان نه اخلي ته یې بچي ته یوسه ته یې زلمي ورور ته یوسه او ته چې په دغه ځل اختر ته لاړ شې کور ته لاړ شې خپلو بچو ته په خندا مبارکي ورکړه او ستا د بچو خو به پرې لږ شه ګشن اختر رنګین شي دا ځل تحفه کې دا جامې مې د بچي ورکړه شعر ده چې او ورته وایه ما د ستا د یوې خندا په خاطر او ورته وایه ما د ستا د یوې خندا په خاطر ما یو نن ستا په شان تنکی ګلاب د مور ووژو چې د اختر پره یې غوښتل ترې کالي او بنګړي نن هغه ډاډ هغه امید مې د یوې خور ووژو نو ظالمه چا چې ترې منګلو ته نکریزې غوښتل تا کړل د هغې د خورکۍ لاسونه سره په وینو تا خو زمونږ په کور د سرو وینو باران وکړلو زمونږ د ژوند د کړل خواږه وختونه سره په وینو ته د مور د زړه د حال خبرې که نه ته د هغه د مور د زړه د حال خبرې که نه چې د هغه په زخمي زړه باندې به څه تېرېږي چې لکه چې ښکار کړي د هوسۍ یو زمری د یوې هوسۍ نه بچی داسې شېبې د درد و غم د هغه زړه تېرېږي ډوبه دریاب کې وي د غم ډوبه دریاب کې وي د غم ناڅاپه چغه وکړي پاسئ ور پرانیزئ زما ګللی ورور راغی هغه شهید نه دی ملګرو سره سیل ته لړی قسم دې اوس هم د هغه د بدن بوی راغی ته پرې غازي شوې او تمغه د بدرې درکړه ته پرې غازي شوې او تمغه د بادرې درکړه زما بچې لاړو د مرګ مفجات ښکار شو اوس که رښتیا وایم په دغه راز و نه پوهېدم چې د اولس که نه د بل د مفادات ښکار شو فقط یو سوال کوم چې دومره خونریزي مو بسته نور په فریب زمونږ ښکلو کې بچیان مه قتلوئ وایم که نه چې د یو څو ورځې غارس په خاطر زمونږ معصوم زمونږ وړوکي بچیان مه قتلوئ مننه